السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یو نوي ویډیو کې راغلی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې مونږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک پیج ته بل اډمین اضافه کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم ریاض کار راځئ چې شروع یې کړو. نو تاسو به خپل فیسبوک پیج راخلاص کړئ. کله چې مو خپل فیسبوک پیج راخلاص کړ نو دلته به تاسې په دریو لیکو باندې کلیک وکړئ او تاسې به ښکته راشئ او دلته به تاسې سیټینګز راخلاص کړئ او دلته به یو ځل بیا په پیج سیټینګز باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته د کلي نښان ښکاري پیج اکسس په همدې به تاسې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې پټان افغان نو دا همدا یو آی ډي له موږ سره اډمین ده. نو تاسو به دې پیج ته بل اډمین داسې اضافه کوئ. تاسې به په دې اډ نیو باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په اډ نیو باندې کلیک وکړو نو ښکته تاسو ته نیکسټ بټن ښکاري په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسې سرچینګ ته راشئ او دلته به تاسې د هغه چا د آی ډي نوم سرچ کړئ چې غواړئ چې اډمین یې کړئ. زه به خپل د آی ډي نوم سرچ کړم او خپل ځان ترې اډمین کوم. نو دغه آی ډي موږ ته راغله خپل آی ډي، نو زه به په همدې باندې کلیک وکړم او دلته تاسو ته دغه اپشن ښکاري. دا اپشن به تاسې آن کړئ. دا په دې معنی شو چې دا آی ډي به په زموږ په پیج باندې فول کنټرول ولري. نو کله چې دا اپشن تاسې آن کړئ نو له هغې څخه وروسته تاسې په شنه بټن ګیف اکسس باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ. نو موږ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ انټر کړ او له هغې څخه وروسته زه په شنه بټن باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دې آی ډي ته اوس د اډمینۍ ریکویسټ ورغی. نو زه به اوس همدا آی ډي راخلاصه کړم او دلته تاسو ته ښکاري چې نوټیفیکیشن موږ ته راغلی دی. نو زه به په همدې باندې کلیک وکړم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې پټان افغان موږ ته د اډمینۍ ریکویسټ رالیږلی. زه به په همدې ریکویسټ باندې کلیک وکړم او ښکته تاسو ته په شنه بټن کې ریویو انویټیشن ښکاري په همدې به زه کلیک وکړم او یو ځل به زه دا نیکسټ کړم او یو ځل به بیا په د شنه بټن باندې به زه کلیک وکړم. نو دلته تاسو ته ښکاري یو ځل به بیا تاسې په شنه بټن سویچ ناو باندې کلیک وکړئ او دا پیج به له موږ سره په خپل فیسبوک آی ډي کې راخلاص شي او موږ به د دې فیسبوک آی ډي د دې فیسبوک پیج اډمین شو. نو دا د موږ ته په خپل فیسبوک آی ډي کې فیسبوک پیج راخلاص شو. نو زه به د دې سیټینګز ته هم یو ځل لاړ شم او زه به تاسو ته دروښیم چې موږ د دې اډمین شوي یو. نو زه به دلته پیج اکسس راخلاص کړم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې له موږ سره لومړی همدا یوه آی ډي اډمین وه او اوس زه هم د دې پیج اډمین شوم. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل پیج ته یو بل اډمین اضافه کړئ. نو د داسې جالبو ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.